موږ ملګرو په دې تبصره کوله دا تللی پلاوی د دغو سیاسي جهاتونو پلاوی بې اختیاره د غریب دته صرف ویل شوي دي چې تاسو به لومړی بحث په همدې اوربند کوئ او که په نورو موضوعاتو باندې تاسې بحث کوئ دا به موږ ته قابل د قبول نه وي. هغوی غریبانان بې اختیاره د نوره خوا دې خوا تللی نه شي، خو دلته طالبان ورته وایي چې مهم موضوعات باید موږ او تاسې لومړی راوړاندې کړو. اوربند سخته موضوع ده، دا جګړه رامنځته شوې په څه شي باندې ده، باید په هغو موضوعاتو باندې بحث وکړو. دلته د امریکایانو راتګ او د امریکایانو 13 کلن یا 10 کلن اشغال او د تاسو د موږ په مقابل کې ودرېدل. ما بروز ملګرو ته ورته ویلې ماره که چېرته د طالبانو مذاکراتي پلاوی له دغو خلکو وپوښتي چې دغه 20 کاله تاسې د امریکایانو په څنګ کې ولاړ وئ، د موږ خلاف مو جګړه کوله، ستاسو هدف څه شی وه؟ نو خدای چې دوی د دغې سوال جواب وکړي او په دې باندې دوی تبصره وکړي. دا بې صلاحیته پلاوی دی، دا نه هم په منطق او په استدلال سمبال دی او نه هم خبرې کولی شي. تاسې په هغه ورځ باندې ولیدل د افتتاحیه مراسمو کې د یو خبریال، یو آزاد خبریال یو 2-3 پوښتنې نشو ځوابولی، وخت کې هغه د یو عادي خبریال پوښتنې نشو ځوابولی. هغه د ولس او د ملت په زړونو کې چې کوم دردونه پراته دي له هغوی نه چې کومې پوښتنې راولاړېږي هغو پوښتنو جواب نشي ویلی. دوی به څنګه په مذاکراتي میز باندې د خپلو حقونو نه دفاع وکړي یا هم هغه کوم غیر مشروع حقونه چې دي کوم چې له غرب نه دوی ته را انتقال شوي دي له هغوی نه دفاع وشي کړلی. نو د ملت غوښتنې یقینا چې اسلامي نظام دی او د اشغال کامل پای دی او کومې بهانې چې دوی رامنځته کوي راولاړوي د خلکو په زړونو کې تشویشونه اچوي هغه بې اساس او بې بنسټه دي. طالبان چې دي دا یو داسې خوځښت دی چې د افغانانو د دفاع په خاطر لومړی هم راپورچت شوی دی او اوس هم د افغانانو د دفاع په خاطر باندې او د اسلامي نظام د اعادې په خاطر باندې خپل مقاومت کوي. که چېرته تاسې داخلي جنګونه یا بین الافغاني جنګونه چې وړاندې وه دلته تنظیمي جنګونه وه په هغو وختونو کې د طالبانو د قیام هغه اسباب راولټوئ تاسو به یقینا په دې باندې پوه شئ چې دا ملت اقدام ته مجبور شوی و، دا ملت تر کوره ځغلېدلی و او هغه ځای کې مجبور شوی و دې ته چې له خپل ځان نه دفاع وکړي او بالاخره د خپل ځان د دفاع په خاطر او د ملت د دفاع په خاطر باندې تورې ته لاس کړو، له دغو خلکو پسې توره راواخیستله. هماغه و چې په ټول د یو نیم کال کې ټول افغانستان له دوی نه پاک او افغانانو ته یو بهترین اسلامي زعامت رامنځته کړ. نو د افغانانو اصلي غوښتنې دغه دي چې باید اسلامي نظام راشي او ګورئ تاسو به لیدلي وي دوی له طالبانو نه پوښتنې کوي حتی دلته هم چې له یخته راشي وایي تاسو کوم اسلامي نظام غواړئ؟ تاسې په دنیا کې یو نمونه موږ ته راوښیي یا دوی اندونیزیا ښیي یا سعودي عربستان ښیي او یا هم هغه نور هیوادونه ښیي چې صرف په نوم باندې اسلامي قوانین لري بس او نور عملي شکل کوم نه لري. نو موږ دغو ټولو ته دغه جواب وایو چې موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې کوم اسلامي نظام د هغه لارښوونه موږ ته قرآن او حدیث کوي. موږ به یوې خوا ته د موږ قوانین ګورو بلې خوا ته به د قرآن او حدیث سره د دې مقایسه کوو. که چېرته دغه قوانین د قرآن او حدیث سره په ټکر کې و بیا هم دغه ملت موږ ته ویلی شي چې دا قانون خو د قرآن او حدیث سره په ټکر کې ده لهذا دا اخوا که موږ ته به قناعت راکوي. او که چېرته موږ واقعي اسلامي نظام راولو باید دا خلک را سره ومني. دغه خلک چې 20 کاله د غرب په غلامۍ کې او د غرب په جاروکشۍ کې تېر کړي دي دوی باید د یو وخت دپاره موږ سره دلته اسلامي نظام په افغانستان کې وخت دپاره نه بلکې د ابد لپاره ځکه چې د افغانان دي مسلمانان حق دا لري دا د دوی مسلم حق دی چې په خپله خاوره باندې اسلامي نظام وغواړي او دا حق له دوی نه هېڅوک نشي اخیستلی. لکه موږ او تاسو چې له دغو اروپایي هېوادونو نه له دغو کفري قوتونو نه موږ دا حق نشو اخیستلی او یا هم دوی دا خپل ځان دپاره یو حق ورکوي چې باید د دوی په خاوره د دوی هغه وضعیه قوانین هغه کفري قوانین سیکولري نظامونه او نور کفري قوانین رایج وي او دا ځان د حق ورکوي. موږ مسلمانان خپل ځان ته حق ورکوو. ملګرو د موبایل سکرین هم راکاږئ تاسو ته به لینک راشي مخکینی لینک مې لرې که هغه مسله وه پکې دا اوسني لینک باندې تاسو کولی شئ چې لایو خپرونې ته راشئ. د موبایل سکرین مو لاندې راکاږئ ریفرش کړئ تاسو ته لینک راځي. مهرباني وخاب صاحب نو ملګري راواخلئ قاري صاحب هم راواخلئ هغوی به خپلې خبرې قاري صاحب چې راشي انشاءالله راخلئ ملګري راخلم. اوقاب صاحب یوه پوښتنه دغه ده که نه ګوره دغه په اوربند باندې ډېر اصرار زه نه پوهېږم چې
چا دوی دې ته هڅولي چې تاسو د اوربان غوښتنه وکړئ. پارلمان نه د اوربان غوښتنه کیږي، سنا مجلس د اوربان غوښتنه، امریکا د اوربان غوښتنه، ملل متحد د اوربان غوښتنه، اسلامي ټولنه د اوربان غوښتنه. دغه ټول فوکس په اوربان باندې په داسې حال کې چې همدغه ټولو طرفونو چې اوس اوربان غواړي له نن نه 5 میاشتې مخکې ټوله لابي جګړې ته وه. دا د دوی د ماتې په معنا ده، جګړې نه ستړي شوي دي، نوره سربازي نشي کولی، د دې جګړې مصارف نشي پوره کولی، په اخلاقي طور له دې جګړې نه ستړي دي. څه وجه ده؟ نور نشي کولی چې په دروغو باندې د پنجاب او د بل بل په نوم باندې جګړې ته خلک وروزي. کوم هغه په دې کې ګورئ د اخلاقي اصطلاح ورکوي دې ته چې دوی ډېر ښه خلک دي چې د اوربان غوښتنه کوي. دغه وضاحت مو کور کړی. جنرال صاحب محترم، ګوري بعضې هغه سیکولران چې هغه له غرب څخه متاثره دي، هغوی دغو امریکایانو ته ډېر با تهذیبه قوم وایي، خو دا اصل په سله باندې په غلطه ده. ګوري بېګا د امریکا نن د افغانستان په وخت سهار 5 بجې شاوخوا د امریکا د دغو مخکښو کاندیدانو ترمنځ مناظره وه د ټرمپ او د جو بایډن. نو ټرمپ همدغه خبرې نچوړ اول اوقاف صاحب ډېر مهمه ده. همدغه د دواړو کاندیدانو ترمنځ چې څه تېر شوي په دغه باندې داسې تبصره غوندې کوو کې بیا به دا سوالونو ته جواب ورکړي. مهرباني. یو خبره خو دا ده چې د امریکا له سیاست نه اوس د افغانستان او حتی د امریکا له لوري او د بوش او د اوباما له لوري په نړۍ کې روانې جګړې دا د امریکا له نظره لوېدلې دي. امریکا نور نه غواړي چې خپل پوځیان په نړۍ کې په جګړو کې ښکېل کړي. دوی کوشش کوي چې دا د خپل ملت ته په راتلونکي کې یو لاسته راوړنه وکړي چې وګوره دغه بوش او اوباما خو ډېر لوی خیانت کړی و، خپل پوځونه په نور نړۍ کې په جګړو په بې فایدې جګړو باندې ښکېل کړي وو، او دغه د ټرمپ به وایي چې دا ما راویستل. ټرمپ نور غواړي چې په نړۍ کې دغه جګړې ختمې کړي. نور دوی ستړي دي، دوی په دې باندې پوهېږي چې 20 کاله موږ په افغانستان کې جګړه وکړه، یو نظام مو رامنځته کړ، هغه نظام د نړۍ په سطحه باندې فاسد نظام دی. هغه داسې نظام دی چې حتی دغه ډیموکراسي هم ورباندې په شرمو یې وشرموله. د ډیموکراسي چې دوی ورته وضعیه قوانین وایي یا ارزښتونه وایي، دا هم په شرمو وشرمول. نو سهار د دوی ترمنځ مناظره وه. اول خو دا و چې د افغانستان موضوع یې په دې لویه مناظره کې بیخي یاده نه کړه. د دوی ټول هغه په اصطلاح باندې فوکس د امریکا په داخله چارو باندې وي یا په داخله موضوعاتو باندې راڅرخېده. دویمه خبره خو دا وه چې دومره بې تهذیبه قوم دی چې یو بل ته د سپي خطاب کوي. ګورئ دوی د ولسمشریزو ټاکنو مخکښ کاندیدان دي، یو بل ته د سپي خطاب سره کاوه. یعنې ډېر بې تهذیبه قوم دی، ډېر لوېدلی قوم دی. بل خبره تاسې د هغه وکړله د کابل ادارې د اوربند چې ولې دوی په اوربند باندې اصرار کوي. نه، یو خبره بل اوقاف صاحب همدغه د ټرمپ او د جو بایډن د خبرو ترمنځ د افغانستان مسله دواړو اګنور کړې وه. وجه څه ده؟ دواړه کاندیدان نه غواړي چې نور د جګړې ته داخل شي، که نه غواړي چې دغه بحث د امریکایانو ترمنځ بیا راژوندی شي، او یا په یو حساب باندې دوی دغه جګړه نوره فیصله کړې ده، ختمه ده. آخري فیصله د دواړو کاندیدانو همدغه ده. اختلاف د نظر د افغانستان د جګړې په باره کې دوی نه لري. کومه فیصله چې د ټرمپ د جو بایډن هم د ما څومره خیال د اندازه ده په همدې نظر ده چې نور د افغانستان نه فوجونه وباسي. او ځینې خلک وایي چې جو بایډن تر ټرمپ هم ډېر په دغه جګړې ختمولو ته لیواله ده. او جنرال صاحب اصل دغه مذاکرات چې دي دا خو د امریکا د نظامي ځواک د فوج او د سی آی ای او د نورو ادارو له لوري دغه مذاکرات روان شوي دي. او زما د تحلیل مطابق دغه نظامي ارګانونو ټرمپ او جو بایډن ته ویلي چې تاسو به نور د افغانستان دغه قضیه دغه جګړه نوره نه غځوئ، او بلکې د دغې جګړې خلکو ته به دغه تصور ورکوي چې دا جګړه بیخي نه پیل شوې وه او نه هم روانه ده. خلکو ته به دغه په ذهن کې ور واچوي چې بس جګړه پیل وه او که نه وه پیل خو بس ختمه ده، اختتام ته رسېدلې ده. دویمه خبره تاسې د هغه وکړله، یعنې مطلب دا چې نور امریکا له دغې جګړې څخه تر پوزې راغلی دی. موږ او تاسې د پښتنو په اصطلاح باندې نور دوی نه غواړي چې په جګړو کې ښکېل شي. د دوی اقتصاد د ضربه ورسېدله، نظام ته یې ورسېدله، په نړیواله سطحه نور دغه نړیوال همکاران هم د دوی دې حد ته رسېدلي دي چې وګوره امریکا خو مونږ لوبوي په لاسونو کې، بس چې څوک خپل سیاسي رقیب وي هغه ته ترهګر او تروریست وایي، که هغه ایران وي، که هغه سعودي وي، او که هغه حتی روسیه وي، هغوی ته هم ترهګر او تروریست وایي. بس دغه ټاپه ورباندې ورسره کوي او نور خپلو موخو ته د رسېدو په خاطر د هغوی په خلاف باندې جګړه کوي. دغه اصطلاحات نور نړیوال د دوی همکاران هم په دې پوه شوي دي. یو شی په دغه مرکې کې چې ما ولیدل د خبریال مداخله وه، حتی لکه یو څوک چې دوه رقیب کسان په جګړه وي هغه سره خلاصوي، داسې منځګړیتوب یې وکړه.
کوم شی د دې باعث شو چې خبریال دې ته مجبوره سو چې هغه ته مو وایي ګولټیر سپیه غلی شه او د بل ته مو وایي تم غلی شه سپیه دغه څه شی و د ټرمپ لخوا ته کوم پیغوریز د زوی په باره کې د هغه زوی کوم جرم ده یا ورته ویلې چې ته له فوج نه شړل شوی وې دغه الفاظ کم یو که دغه باندې لږ وضاحت ورکړي دا خو جنرال صاحب ټرمپ تور ولګاوه چې د جو بایډن زوی هغه د روسیې له لوري روزل شوی ده او تربیه ورکړل شوې ده او هغه غواړي چې اوس د روسیې رول په افغانستان کې ولوبوي. له دې نه مخکې جو بایډن ویلي و چې ټرمپ د روسیې روزل شوی سپی دی. نو چې کله ټرمپ په دغه ځای کې وویل چې ستا زوی د روسیې غلام دی یا د روسیې روزل شوی دی نو هغه په جواب کې ورته ویل چې ته د روسیې روزل شوی سپی یعنې په ډېره لویه سطحه باندې د امریکا مخکښ کاندیدان چې هغه په راتلونکي کې ولسمشریزو ټاکنو ته سیالۍ کوي هغه په دغسې حالت کې یو بل ته بد الفاظ کاروي بده لهجه کاروي او په راتلونکي کې به یو له همدغه دوه سپیو نه نړۍ رهبري کوي په اصطلاح باندې نړۍ به رهبري کوي په نړۍ کې به خپل منافقتونه ته دوام ورکوي. نو تاسو مخکې ډېر ښې موضوع ته جنرال صاحب اشاره وکړه د اوربند په اړه باندې ما بل ورځ هم یو چا ته وویلې مالي امریکا ولې په هغه وختونو کې امریکا او د کابل ادارې د اوربند غوښتنه نه کوله چې طالبان له سرو مرمیو لاندې نیول شوي وو د افغانستان په شمال او په جنوب کې د طالبانو شهیدان پراته وو حتی د ښخېدو او د جنازو اجازه نه ورکول کېده. طالبانو بیا هم ورته ویل چې راځئ مذاکرات ته وکینو دا قضیه به د خبرو له لارې حل کړو خو دوی دومره په نظامي ځواک باندې مغروره وو چې د افغانستان ملت ته حتی هغه انساني حقوق هم نه ورکول اوس هم نه ورکوي. نو هغه جګړه تر دې حده راورسېدله اوس دوی د اوربند غوښتنه کوي د اوربند نارې وایي د څه په خاطر یعنې دومره لوی تحول راغی دا د افغانانو هغه ارزښت و د افغانانو یقینا چې تاریخي مقاومت و د افغانانو هغه اتلولي وه چې دوی وضعې ته مجبوره کړل او د ملا صاحب هغه خبره وه چې ده به ولې داسې وختونه به هم راځي چې دوی به موږ نه د جګړې د پای یا د شدت د دې کموالي غوښتنه کوي خو موږ به بیا هم ورباندې نخرې کوو ورته وایو به چې نه نه کمو یا هم راځي مسایلو حل کو لغې نه وروسته بیا جګړه نو هغه وختونه دي الحمدلله لوی تحول راتلونکی ده د افغانانو یقینا چې تاریخي مقاومت او تاریخي جګړه او تاریخي ویاړ افغانانو ترلاسه د لوی ملا صاحب رحمه الله چې نن په دې نړۍ کې نشته دغه جمله چې تا وویلې ما ته د طالبانو د هغه وخت سیاسي مشر شهید مولوي احسان الله احسان چې ډېر یو بادرکه او چاته عالم او ډېر یو هوښیار او ځیرک انسان هغه یو ورځ په تقریر کې دا خبره وکړله چې روسان مات شول یقیني موږ دردونه کړاوونه ولیدل زخمونه مو ولیدل شهیدان مو ورکړه ملک مو په کنډواله بدل شو خو یو ویاړ چې الله پاک موږ ته راکړی هغه د روسانو مات او د روسار امپراتوري د شکاستو او له الله تعالی نه غواړم پیشبیني کوم ګوره نن نه 27 کاله مخکې یا 26 کاله مخکې هغه دا خبره کړې چې کابل لا سقوط نه و کړی اسلامي امارت لا نه و راغلی وایي زه پیشبیني درته کوم په ویاړ درته وایم چې یو وخت به امریکا هم رانړېږي خو له خدایه غواړم چې دا د افغانانو په لاس شي نن کاش شهید مولوي احسان الله احسان او یا علي قدر امیر المؤمنین ژوندی وای او هغه پیشبینیانې چې دوی کړي هغه نن په سر سترګو لیدلی وي هغه ارمان چې د شهید احسان الله احسان په زړه کې و هغه درد چې په زړه کې و هغه مو نن ورته ویلی وای چې تا پیشبیني پوره شوه او هغه سوال چې له الله نه کړی هغه هم قبول شو امریکا د افغانانو په لاس ماته وخوړله